سلامونه درنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، نن داسې یو ځای ته راغلی یو چې دغه کورنۍ چې دی د ډېر فقر او غربت سره مخ دی او ډېر ستونزې او مشکلات لري. نو د دې حال له تاسو سره شریکوم، له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. چطور است مادر جان؟ خوب هستیم؟ شب و روز میگذره خوب؟ دیر میشه دیگه، شب پگاه میشه و روز بیگاه میشه، غریب نیستی و نداری. کسمان اول داده بود گفتیم توی خانواده زیاد مشکلات داره دیگه، ما آدرس گرفتیم آمدیم. شما چی مشکلات داره دیگه میتونید که خیر ببینید؟ مشکلات ما اینی است که آدم ما عملیاتی است، دستش کار نمیکنه، گردهش هم کار نمیکنه. اگر 4 تا سیاسره یک آلوش بچگاه کری زده بغل ماست او کس که تو ما کمک چیز نداره دیگه چی بگیم؟ کسی نام داریم؟ ما هیچ کس نداریم. عملیات چیه کده؟ عملیات گرده را کده بود تو ناکام شد، بس دوباره عملیات کرده، نقش شکمش را چیک کرد جسینیش و حالا کار نمیده، کمه که چیز کنه کار وز میکنه از میشه. چی کلان چند سال است؟ ندارم بچه کلان، 4 تا دختر کسی که پیش خانه خوارم روان کردم. یک دانه خورترک بچه ساله دیگه شده است، دختر است 4 تا کلان. امی اشتو که کهت است؟ دانه گیران نکو، تو چرا گیران میکنی؟ یکی کش از خیلی مجبوری خانه خوارم بردم دیگه، بسیار سخت حالات سر ما آمد. خوی خانه حالا بکر هستی دی؟ بکر هفتی دیمی سایسته. چند کرا میدی؟ از 2002 خوب یعنی شما ناچار است کنیم بزنم. حالا یکیت خود تیر شد نی؟ ایده خورد و چه رقم تیر کردی؟ نه روزه تیر شد؟ ایده کلان میای چی احساس داری دی؟ ایده که ریزه تیر شد، یک جوڑا کالان اگریزی من، یک جوڑا چبلق، یک جوڑا بنگڑی نہیں تو کس داشتیم که بر ما میگیرم. هیچ کس نداریم ما در دنیا، بی‌وس هستیم و بیچار هستیم. مرتبه‌مون اوگار است، نکار میتونم. خیر گیران نکنی، الله مهربان ذات است. حالا فعلا شما در خانه چیزی داری بر شب؟ ما 6 رو پرات میخریم و پخته میکنیم، 3 تا 2 تا میشه میخوریم دیگه حالا خواردم قیمت شد از نی دیگه چی میکنی بس؟ دیگه خوبه نمیکنیم بیخی دیگه، یا چکنی است یا رومی است یا چیز است، بس دیزه یا کام میخوریم. حالا ما که گیران هر چیز میخوریم، بس دیزه سه میکنیم، دل مردگان خون میشه. سیاست هستیم از کجا کنیم؟ به مردمون تو اوگار در خانه شیشت است. خب مرد هموطنه ما که اشما رواز تنمشتم چی گفتنی برزو داری؟ چی میخواین؟ بس اینمی داریم که چه واسشان میشه که ما خیر از کمک کنیم، این از اینی چیز ما را بکشیم دیگه، چطور کنیم؟ همیشه سیاست را از گرد میگردیم، بر خود ما کار نیست، چیز نیست. تو کس نام داریم که ما را بده، اینمی چیز واسشان میشه به نام خدا که ما کمک کنیم. شما چیز گفتنی داری؟ چیز میگی؟ بگو تو هم چیز اگه میتونی گفته بگو. هر کس بر مکتب پیسه ما نمیاریم، ما بری بر دهنشان سیر میکنیم، بابیم کار نمیکنه خانه شیشته دل ما. نه بچیم تو گیران نکن، سکه تو رو چی میگم؟ اینمی خواهش از پیشان داریم بچه واسشان میشه خیر است که تو چیز کنیم دیگه، که خدا از دوار سو بشانه کنه. اشتکا سیاست راست دیگه، بس ما هم نمیرسه چیز.
خب تو چی گفتنی داری وقتی که اشتکه دیگر میبینی مردم در خانه خود هر چیز میارن در دل تو چیز نمیگرده؟ چرا نمیگرده؟ دل من خفه میشه. میم خانوادی ما را سگو مردم سگو ما میریم میایم گشنه شوخا میکنیم میخیزیم میریم مکتب مردم هر چیز میخوره ما برش سیل داریم همی تو کس بر ما گروپا نمیده و بابیم کار نمیکنه در خانه شیشته عملیات شده است ما را بابیم پیسه نمیده میگیم پیسه نیست او دید برد که حالا چیز کردی؟ هیچ کس بر ما کالا نکرد نه چبلق کردیم نه کالا کردیم هیچ چیز نکردیم او این مکتب ضرورتش چطور میشه در مکتب کالا کالا کتاب مکتب ندارم بکشه ندارم کتابه ندارم میگیرم همی تو میاییم صرف چند دستی؟ 4 خود تو چی میطلبی از مردم؟ ما میخوایم که همی تو رو دروغان که ما کمک شود همی باید که ما دروغان کمک شود هیچ چیز ما ضرورت ما پوره شود خیلی میخوایم بینه که ما شما تا اینجا آمدی از غریبه را پرسانش کردی بنا غریبه خبر شدی خدای پاک قدمه تانه ده جنت زنده باشی خیلی خیلی ببینی بینه که شما دل من خبر شدی ما خو هدف ما اینمی است که پیش شما واری مردم بگردیم آواز شما رو بالا کنیم که تا مردم هم رایتان کمک کنه هیچ خفه نباش به دربار الله امید داشته باش میشه یک چیز حتما بیادر آواز تا میشنوه و حتما کمک میکنه بخیر ایت کنگی میوه و ریزه خیمه ده خانه شتر کس که پیش میشد میشارنده نشونه خریفه قدرمنو هیوادوالو تاسو د دغې مورکې درد و فریاد واورېده چې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره دغه ژوند مخې ته وړي مېړه چې دی د ګردو عملیات کړی دی دی د کور کې هېڅ هم نه لري او زوی د دې لورګانو نه هم کشر دی یعنې ورکوټی دی دغه ماشوم ته وګورئ ماشومان څه ارمان لري څه هیلې لري دغه بیچاره بیا هم جاړي وایي زه هېڅ هم نه غواړم صرف غواړم چې وړۍ غوړي زما د دې خویندو او د مور او پلار دغه خېټه چې مړه شي دا موږ ته ډېر دی وایي مکتب ته چې موږ لاړ شو خلک جامې هر څه ځان ته اخیستي ما سره دومره څه نه وي چې زه ځان ته واخلم په ناهیلې سترګو هغې ته ګورم هغې د جامې اخیستي یعنې نور ضرورتونه یې پوره شوي دې سره پیسې نه وي هلته ماشومان هر څه خوري ما سره نه چې زه واخلم پلار نه چې غواړم پلار یې وایي چې ما سره نشته همدا رقم دا مورکۍ وایي چې زما ماشومان اختر کې چې خلک د وچه میوه راوړي اختر کې نو دغه ماشومان چې ځي دروازې ته ودرېږي خلک یې شړي نو دی د ډېر په ناهیلې زړه دغه شپې او ورځې تېروي نو هیله کومه چې له دوی سره مرسته وکړي که چیرې غواړئ مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا 9 څلوېښت 200 لیدو څخه مننه